رمضان الذي انزل فيه القرآن. دی آیت کې دا مسله ثابت دي چې قرآن پر رمضان کې راغلی دی. ان انزلناه في ليله القدر، او د قدر شپه هم پر رمضان کې ده. او سورۃ دخان کې چې کوم ليله مبارکه ذکر راغلی دا غینه هم ليله القدر مراد ده. او کوم روایتو کې چې راغلی دا غینه نصف شعبان مراد ده، او روایت کمزوري دي. شهر رمضان الذي میاشت رمضان هذا انزل فيه القرآن، چې نازل شوی دی په دې کې قرآن درم، یعنی د دې د نزول ابتدا په رمضان کې وشولا، یا د رمضان په شپه کې او د رمضان په میاشت کې بیت العزت راغی. هدل للناس، چې قرآن په 32 کال کې راغلی دی، نو معنی دا چې نزول په رمضان کې وشو ابتدا. دویم دا چې د لوح محفوظ نه بیت العزت د رمضان میاشت کې راغلی. هدل للناس، هدل للناس دا د خلکو لپاره هدایت دی، ځکه چې دا قرآن دی کنه، قرآن د خلکو لپاره هدایت دی. هدل للناس دی، هدل للناس هدایت دی لپاره د نیک د انسانانو. وبینات من الهدى، او بلدا چې واضح واضح دلایل د هدایت پکې، واضح واضح دلایل پکې د هدایت، عقاید پکې بیان دي، اعمال پکې بیان دي، اخلاق پکې بیان دي. والفرقان، او د فرق کتاب د حق او د باطل منځ کې جدای راولي او د جدای راوستل لپاره. فمن شهد منکم الشهر، نو هغه څوک چې حاضر شو ستاسو نه روزه میاشتا، فلیصومه، نو خامخا دې روزه ونیسي. ومن کان مریضا، هغه څوک چې بیمار وي او علی سفر، یا په سفر باندې وي، فعدة من ایام اخر، په د باندې شمیر د نور ورځو، فعدة په د باندې عدت شمیر د قضا د پاره، من ایام اخر د نور ورځو. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، یرید الله تعالی تعالی بكم استغفر لپاره اليسر اسانتیا، ولا يريد بكم العسر، الله صد لپاره سختی نه غواړي، ځکه الله اجازه درکړه چې روزه به کې خورای شي به ونیسي. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة، الله تعالی تاسو له وخت درکو او د قضا لپاره د ټیم درکو. ولی لتكملوا العدة، د دې لپاره چې تاسو په شمیر پوره کړئ. د قضا لپاره وخت درکو، نو ورځې په کېشتا، لہذا تاسو په شمیر پوره کړئ چې څومره روزې نیولې دي او نه خوړلې دي او نسی تاسو. ولتكملوا العدة، او بلدا چې پوره کړئ تاسو عدت او شمیر. ولتكبروا الله، او بلدا چې تاسو بڑای بیان کړئ د الله د ادا نه وروسته. علی ما هداکم، هغه طریقه چې تاسو ته طریقه در خودلې دا پیغمبر په خلوانی. ولعلکم تشکرون، بالله چې تاسو شکر وباسئ په قضا باندې چې قضا مو کړله، شکر وباسئ. لتکبروا الله نه مراد د الله بڑای دا، او علماء لیکلي دي دینه د اختر دوره د تکبیرات مراد دي. یو خدای د اختر دغه اختر تکبیرات واجب دي، د وړو کې اختر تکبیرات هم جایز دي، هغه مستحب عمل دی. ولتکبروا الله علی ما هداکم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. دې مېز کې د روزي ذکر د مخ کې ورستو په دې مېز کې د دعا ذکر راغی. مناسبت ویدار چې دعاګانې دا پروژه کې قبلي ګډې زیات دي، نو ځکه د دعا ذکر پکې راغی. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې للصائم دعوة مستجابة عند فطره. روزدار چې کله ماښام افطاری کوي، د افطاری په ټیم کې د دعا قبليږي. عبد الله ابن عمر سے خپل بچی راوړل کړل په دعاګانې وکړي. د دې آیت شای نزول باره کې راځي چې دا یو جماعت د نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کو او چې یا رسول الله اقریب ربنا فنناجيه ام بعید فننادي، که زمونږ رب نږدې چې جرګه وسو کو کلی د आवाज ورته. نو الله تعالی وی دا سالک عبادی، کله چې تاسو کې ستانه زما بندګان ان زما بارکی فإني قریب، نو زه نږدې ما، فإن بشک زه قریب نږدې ما، اجیب دعوت الداع، اجیب قبل ما دعوت الداعی، سوال کوونکی اذا دعانی، کله چې ماته आवाज وکي، په کوم وخت چې ماته आवाज وکي، فلیستجیبوا لی، نو زما دعوت قبول کی، وليؤمنوا به، ایمان دی راوړي په ما باندې، لعلهم دې لپاره چې يرشدون، پس ملار باندې شي، هدایت بیا مومي. الله وکړي چې زمانہ څوک سوال کې زیول پوره کوم، هر کې مو ډېر سوالونه کوو دا خو نه قبليږي. یو سوال خدا دی، یو جواب دا دی چې دا سوال او دا دعا شرایط غواړي، شرایط او یو دا چې دا په عاجزۍ باندې تا کړی حرام نه، بیا به دا دعاګانې قبليږي. او دویم نمبر حدیث کې راغلی دی، مشکات شریف کی حدیث ته چې رسول الله فرمایي دعا درې قسم قبليږي، یا چې کوم شی د الله نه غواړي هغه د الله درکې. دویم نمبر ته چې څه شی غواړي الله یې درنکې، او پتا باندې مصیبت روان دی، د دعا په برکت باندې هغه مصیبت ستانه ټل شي ختم شي.
دریم نمبر دا چې الله نستعالی هغه سوال هغه مطلوب درکې نه دنه الله تعالی مصیبت لري کی بلکې په قیامت کې الله ستاسو لپاره هغه ذخیره وساتي کله چې دا بنده جنت ته لاړ شي الته وګوري الله نه به تاسو کې الله دا بدل رقم عمل دا الله ورته وي چې دا چې تا کوم دعاګانې کولې او هغه نه قبلې دي دا مثال ذخیره کړې دي نو دا به الته ارمان کې چې الله یو دعا مې نه یو سوال مې نه قبول شوی یو دعا مې زمانه مې قبول ټول مال الله تعالی آخرت ته ساتلې دعا خامخ قبلې او الدعاء عبادت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن دا بل آیت دے أحل لكم ليلة الصيام الرفث صيام او صوم د دې خلوغي معنا د امساک او ځان بندول او شریعت کې د تعریف دی هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع نهارا مع النيه د درې سيزونو نه د مفترات ثلاثه ځان بندول خوراک سکار او د خزي او د خاون خصوصي تعلق دی ځان ساتل نهارا د ورځې او مع النيه د نیت سره د درې سيزونو مفترات ثلاثه او د اسلام په اول کې د سیوا چې څنګه د ورځې د زنانو او د نارینهو تعلق منو نو د شپې هم دا تعلق منو د شپې تعلق منو او دلته کې علماء لیکلي دي چې په روزه کې دا دوه قسمه تغیرات نور راغلي دي یو تغییر دا دی چې د روزې په شپه کې به د خزو د خاوني او ځکېدل دا ممنوع یو دویم نمبر دا وا چې کله به یو سړی روزه او دا به د روزه ماتي نه مخکې وده شو روزه ماتي نه مخکې نه دا وده شو نو باس د بیا د سبا ماښام پورې بیا روزه دا مسلې صحابه کرامو تر لکه په دې رفس کې او د زنانو سره په تعلق کې د حضرت عمر رضی الله عنه او د حضرت کعب انصاری رضی الله عنه دا دوه صحابه په دې کې پریوتل او را نبی رسول الله یا رسول الله مونږ تبا برباد شو ولولي زمونږ د روزې په شپه کې دا قسم عمل په خدای کې وشو دا دوی نه دا غلطي وشوله ان الله يعلم الله انکم کنتم تختانون او دویم نمبر قیس ابن سوریمه انصاری رضی الله عنه یو بل صحابي دی نو هغه ټول ورځ دیاړي وکړه دیاړي ستړي ستومانو ما خام چې کله کور تراغه نو خزه ته وسه تیارې مې رااله وکړه نو هغه ول زدل تیارې کوم ورته چې ته ودنه شي ورته ځکه ته ودش نو بیا خو به بیا روزه شروع شي او ما خام خو خامخه د روزې نه مخکې د خوب نه مخکې روزه ماته پکار دی نو هغه زنان چې کله لاړل خوراکه دی روزه کله راتلو نو دا کوستړی شو ټول ورځ لهونه کړی دی دیاړي کړی دی ودو نو خزر الله خيبه لك انمت يا قيس تباشه تا خزان ته برباد دا به تسکه ناغه چکل بیا را پاسې دو بیا روزه وستا او سارم ټول ورځ د تکي وګې دي کله چې سبا سختي کېدو نو بیا په خړه رااله بیا نشو ټینګېدل نبی عليه الصلاه والسلام له صحابه کرامو راوستو چې دا پروژه ټینګول نشي بیا د نبی عليه اجازه وکړه ته خوراک وکړه نو الله رب العالمین حکم راولېګو دا دوانه وس جایز شو نو ویل چې کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل د ساره پوری تاسو خوراک کوي وسو کو د کېږي یو کنو د کېږي کو د شو یو کرا پاسې دی کو د نشو خوراک کولای شي د غروب الشمس نواخلا د طلوع الفجر پورې د طلوع الصبح صادق پورې تاسو باقی د خوراک کولای شي او بلدا چې احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم احل لكم حلال دي استاسو لپاره حلال شو استاسو لپاره ليله الصيام د روزې پښپکی الرفث یوځه کې د الى نسائكم خپل بیان تا هن لباس لكم دا خز استاسو لپاره لباس دي وانتم لباس لهن تاسو دا وی لباس یې دا وی جامې خز ته الله لباس وایو د لباس یو څو پایدې دي لباس د خایس لپاره کم سړی چې شادي شوده دی نو په نسبت د هغه چا باندې خایسته دی چې کم سره د وسته شادي شوده نه دی یو دا معنا ده دوی نمبر دا چې خزه دا لباس د خلکو ستر کی ستر د عورت کوي او خزهم نبی علیہ السلام فرمای یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فليتزوج نوجوانانو چا چې طاقت واده وکي نبی او فانه اغض للبصر واحسن للفرج دا نظرم حفاظت کوي او بل دا چې دا د انسان د عورت هم حفاظت کوي نو دا کله چې واده وشو دا خزي د سړو لپاره بیا ستر د عورت شو هن لباس لكم دریم نمبر دا جامونه بغیر انسان وخت نشي تیرولې نو خزه بغیر د خاون بغیر د خزه وخت نشي تیرولې دا ضرورت د انسان دی هن لباس لكم دا ساسو جاميري وانتم لباس لهن تاسو دا جامي او یا لباس په معنا د فراش او د تلای باندې عالم نو بیا کې نه الفاظ دي
علم الله الله پویږي الله تپتاوانکم چې تاسو کنتم تختانون تاسو خیانت کو انفسکم د خپل ځانونو سره ځان سم خیانت کو لکه حضرت عمر صاحب کعب انصاری قیس بن سلمہ دا قسم اعمال دي وشول او دا دي بغلطی کې وشول فتاب علیکم الله د باندې حکم سپک کو فتاب علیکم خفف علیکم الله د باندې حکم سپک کو یا الله د باندې مهرباني وکړه وعفو عنکم الله ته معافي وکړه معافي دا چې قبول توبه وشو فالآن باشروهن نو استاسو مباشرت کوي د خزو سره مباشرت رفس وغیرہ کې نه الفاظ دي مراد دا تعلق دی یو ځای کېږي وسره مباشرت د بشری نه دی بشرا پوسټ کې تویل کېږي بغیر د کپړو نه استاسو ملاقات جایز دی فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ولټوي هغه ماشومان هغه بچي چې الله ستاسو لپاره لیکلي دي تاسو په تقدیر کې دي علماء ادارت د خاص کر مولانا عبدالماجد دریابادی صاحب چې دا دلیل لري په دې خبره باندې چې خاندانی منصوبندي کول بغیر د ضرورت نه دا ګناه ده وبتغوا حکم دی فرض دی وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وكلوا واشربوا وفريسكي حتى يتبين لكم حتى چې خخ کارشي تبين معنا خخ کارشي ای تبين د لفظ معلومی کی دا چې بعض وکړو کې خلک ډیر زیات وختي روزه باندې تک تور تیارې نه پته ک تور تیارې کې روزه باندې ولښتا تبين معنا چې سپینواله په دې غرنمونو کې د لارې مارخ کار کیږي باقاعده دغه تویل کیږي تبين حتى يتبين صبح صادق چورته وي تاسو ته الخيط الابيض سپین مزای من الخيط الاسود تور مزینا من الفجر د سبا پټیم کې نو خيط ابيض نه مراد د سپین مزین مراد سبا د صبح صادق او د خيط اسود نه مراد د ماخام بیا تیار ده لکه نبی اسلام فرمایي اذا اقبل الليل من ها هنا اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر من ها هنا فقد افطر الصائم چې کله ورځ ختم شوه او شپه راغله نو روزدار د روزه وسمات کی من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل بیا تاسو پورا کوي روزه د شپې پورې ثم اتم الصيام بیا روزه پورا کوي الى الليل د شپې پورې الى الليل د شپې پورې نو شپه به داخل نه لحاظ غروب چې کله وشو نو باس روزه ماتي ځکه حضرت انس فرمایي نبی علیہ السلام فرمایل چې لا يزال الناس بخير حتى عجلوا الفطر واخروا السحور انسانانو ته به الله خیر ورکړي چې دا روزه زر ماتي او پښمنه نا وخت کوي نو کله چې غروب وشي دا صحابه کرامو وې بیا د څه کول چې ځان سوي ډېر دغه ته کتل خيط ابيض او خيط اسود ته چې پراتبو ارس صفاش نو البس وسدا روزه بندول پکار دي او حضرت عدي بن حاتم رضی الله عنه په کې د سکار وکړو چې هغه ځان سره په حقیقت کې د آیت په ظاهر باندې عمل وکړو ځان سره دومسي خو د یو سپین او یو تور او د بالغ لاندې پراتو او ټیم په ټیم به قتل ورته چې ښکار شو ته نو بس دا بیا صباح بیا روزه بندوما نو هغه چې کله روزه بندول دا بس هم نا وخت شو تک سپین سبب نو نبی علیہ السلام ته خبر شو زه خودت چل کوما رسول الله ورته انک لعریض الخفایا یا عدی تو خو عریض الخفا معنا لمسټه معنا ته دغه ته ساده سړی دا الفاظ مطلب نه دی ول دې مطلب دا چې کله شپراشي ورس ختم شنو بیا به فقط افطر الصائم دای معنا دا ولا تباشروهن بالحكم ولا تباشروهن او تاسو مکو مباشرت وانتم عاکفون فی المساجد په دې سیال کې تاسو اعتکافونه کوئی په جماعتونو کې دا بل حکم دی چې د روزي د شپې خود زنانه او د نارینه تعلق جایز دی او اعتکاف په دوران کې به اوس نارینه او زنانه د یو بل نه جدا کیږي دا تعلق جایز نه دی ولا تباشروهن او تاسو په مباشرت نه کوئ د خزو سره او انتم عاکفون فی المساجد په دې سیال کې تاسو اعتکاف کوئ په جماعتونو کې اعتکاف کوئ اعتکاف په کوم جماعت کې کیږي نو یو حدیث راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا اعتکاف الا فی ثلاثه مساجد اعتکاف صرف په درې جماعتونو کې کیږي یو مسجد حرام دی یو مسجد نبوي دی یو مسجد اقصی نو دغه حدیث ته معلومیږي چې اعتکاف صرف په درې جماعتونو کې دی درې جماعتونو کې علماء دغه حدیث ته په سند کې کلام کړی دی چې دا حدیث مسترب دی او قبل فرض به فرض صحت حدیث صحیح شي به معنی دار چې ډیر ثواب په دې جماعتونو کې ډیر ثواب نور امام بخاری رحمه الله هغه باب تړلی دی چې په هر جماعت کې اعتکاف په هر جماعت کې کیږي دا آیت راوړی دی چې ولا وانتم عاکفون فی المساجد لہذا اعتکاف په هر جماعت کې کیږي هر جماعت کې او بیا به کې اختلاف د امام ابو حنیفه او د امام شافعی رحمه الله دا دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي په هغه جماعت کې اعتکاف کیږي چې پاغه کې 15 وخت مونږ کیږي 15 وخت مونږ پکې کیږي نو په کوم جماعت کې 15 وخت مونږ په جمع نه کېدون هغه جماعت کې اعتکاف بیان کیږي ځکه اعتکاف په ډېر ثواب د لپاره خلک کوي او جماعت کې جمع نشنه دا بیا څه اعتکاف شو امام شافعی رحمه الله فرمایي
حدیث د عائشه رضی الله عنها دلیل چې لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، چې په جامع مسجد کې په هغه جمعات کې به اعتکاف کې چې د جمعې مونږ پکې هم کیږي. د شافعي سے په مذهب کې بیا شرطونه ډېر سخت دي چې د جمعې مونږ پکې هم کیږي، بیا د جمعې مونږ چې کیږي هغه به اعتکاف والا جمعات دي، کنه کېدو بیا به نه کیږي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي د جمعې مونږ پکې شرط نه دی، دیو جنا د امام سے مسلک د جمعې د منزله لپاره معتکف د جمعې منزله بل جمعات تللی شي. د دینه بغیر د جمعات نه بغیر بل ځای اعتکاف کیږي کنه کیږي؟ په خانقاهونو کې، په کورونو کې، یا نارینه یا زنانه، یا په مدرسه کې، یا د جمعات نه بار چیرته سړی برنده کې اعتکاف کې وغیرہ، او د اعتکاف نه زنانو په کور کې کیږي نه په خانقاهونو کې کیږي، په هیڅ ځای کې اعتکاف نشته. او فقهاو پکې بعضې داسې لیکلي دي چې په معتکف د کور کې د زنانو اعتکاف کیږي، چې ښځه چې دا د کور په جمعات کې اعتکاف کولی شي، په کور کې جمعات نه وي. خو دومره ده که بالفرض زنانه په کور کې د ځان دپاره یو ځای مقرر کړي چې په دې کې به زه اعتکاف کوم، خو دغه اعتکاف نیت به نه کوي پکې، بیا د شرعي اعتکاف نیت به نه کوي. هو دومره ده چې عبادت کې د عبادت به اجر الله ورله بیا ورکوي. او د اعتکاف لپاره چې کوم کلک کلک شرطونه دي چې بغیر د حاجت نه به سړی د معتکف نه وځي، که ووتو اعتکاف یې مات دی، نو که زنانه په کور کې به معتکف کې ناسته ده چېرته او د هغې نه بغیر د حاجت نه راووتل، نو دا اعتکاف یې نه ماتېږي، ځکه اعتکاف نه دی ده. یا دې سره سره زنانه د هغې بیماري راتلله، نو په کور په دغه معتکف کې بیا هم کېناستې شي، ځکه دا جومات نه دی. نو په جومات کې خو سړی په حیض نفاس وغیره کې نشي کېناستی، دا شرطونه نشته دی. او زنانو اعتکاف په کور کې ځکه نه کېږي چې کېدی نو بیا به د رسول الله بیبیانو کړی وي، ډېرې حیاناکې بیبیانې وي، د رسول الله د وفات نه وروسته هم زنانو اعتکاف په جومات کې کړی دی. لہذا په جومات کې اعتکاف شته، دې نه بغیر بل ځای اعتکاف نه کېږي. دا د احنافو مذهب دی، د امام صاحب چې په هغه جومات کې مونځ کې اعتکاف کېږي چې کم کې 15 وخته مونځ دی، او د شافعي صاحب مذهب دا چې په مسجد جامع کې به کېږي. او بالفرض که د کور هغې ته موږ اعتکاف جومات ووایو، نو بیا خو به سړی چېرته په خانقاه کې به بس جانماز خوري چې دلته راځي د چلو والا دوی ملته اکثر به خانقاهونو کې اعتکافونه کوي او خلک ډېر په ګڼ تعداد باندې ځي، بیا به دین بګړاو شي، بدعات په دین کې بیا راشي. دا باب نه نیکو لاول پکار. وانتم عاکفون فی المساجد، په داسې حال کې تاسو اعتکافونو کوئ په جوماتونو کې. تلک حدود الله، دا د الله حدود دي، فلا تقربوها، مو نږدې کېږئ ورته، که نږدې شوئ نو ګورئ بیا به د دې حد تک وکئ. كذلك يبين الله آياته، دغه بیان الله تعالی خپل آیاتونه للناس خلقو دپاره لعلهم يتقون، دې لپاره چې دي د الله نه ویریږي یا دې د حدود نه ځان بچ کړي. آخري حکم دا دی چې ګورئ مال په باطل طریقه باندې مه خورئ، خپل مه پرېږدئ. ولا تاكلوا اموالکم، مه خورئ تاسو خپل مالونه یا د یو بل مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل، په غیر شرعي طریقه باندې مه خورئ د یو بل مالونه وتدلو بها الى الحكام، دا لا پتا کلوم داخل له پتدلو باندې داخل له. ولا تدلو او می اوري دلون فادلا دلوا، ادلا ویل کی ژوندول وتا، دلته مراد وي رشوتونه دي، رشوتونه چې افسرانه اخلي، او دا هم خلک داسې ورزوړندای، دا ورزوړندول خلک ډېر په احتیاط باندې کوي، رشوت هم خلک په احتیاط باندې ورکوي، خلکو مخکې نه ورکوي. لا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل، مخوري تاسو مالونه خپل یا د یو بل په خپل منځ کې باطل طریقه باندې. وتدلوا بها الى الحكام، مزوړندوي دا مالونه، ولا تدلوا بها، موړی دا مالونه الى الحكام، افسرانو ته په رشوت کې. ولې؟ لتاكلوا دې لپاره چې تاسو خورئ فريقا من اموال الناس، قطعه من اموال الناس، یو حصه د خلکو د مالونو بالاسم په ګناه سره، تاسو بیا په ګناه سره د چا مال خورئ. وانتم تعلمون، تاسو پوهیږئ په دې چې دا ګناه د پردی مال خوړل. حدیث د بخاری کې د ام سلمې رضی الله عنها حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره یاد ساتئ په حرام باندې د چا مال مخورئ، او کله کله به داسې وشي چې مدعي علیه به راشي، او په دې دواړو کې به یو کس په خبرو کې ډېر چالاکۍ، د هغه د چالاکۍ نه به زه متاثر شم او زه به د هغه په حق کې فیصله وکړم، حال لري حق به د بل دپاره وي. نبی علیہ السلام ادارې په دې نه خوشحالېږي چې مال پیغمبر حصه راکړله، بلکې دا علما د اور یو ټوټه ور جدا کړله. دې نه معلومه دا شوه چې حق ستانه دی، که عدالت در کې بیا هم ستانه دی. په سپریم کورټ کې د کیس وګټو خو حق ستانه دی، نو دا ستا کېږي نه، ځکه د نبی علیہ السلام نه اوچت سپریم کورټ د چا نشته، او هغه په خپله باندې فرمایي چې د اور ټوټه مولا ورکړله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.